سړی چې مړ شي کور پرې روان شي په بعضې خلکو باندې روان شي وطنونه. ملګرو ابصر افغان یم او نن موږ په پېښور پوهنتون کې د فزیکس په شعبه کې یوه غونډه را جوړه کړه. په دغه غونډه کې ډېر محترم فاروق شاه صاحب زموږ ډېر خوږ مشر دی، ادبي علمي فکري شخصیت دی. د هغو تر څنګه ډېر محترم پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال صاحب او د دې تر څنګه پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب، دوی د دغه نننۍ غونډې ویناوال دي یا ویونکي دي. دغه نننۍ غونډه موږ را جوړه کړې ده د ضلع شانګلې لیلونۍ د سیمې یو داسې فکر چې د ډاکټر خورشید علم په نوم باندې یادېده او هغو د دغه پښتون وطن دپاره د دې چاپېرچل دپاره او په تیره د خپل قام او د ولس دپاره یو ډېره کلکه مبارزه کړې ده او هغه بیرغ یې تر مرګه پورته کړی و، تر دې چې د ژوند په آخري وخت کې هغو هم د قام د وطن د ولس او د ځوانانو د روزنې د پالنې خبره کوله. د هغو په فن فکر باندې به زموږ دغه محترمین لنډې خبرې کوي. لومبی به زه بلنه ورکوم ډېر محترم پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب ته چې هغو د ډاکټر خورشید علم صاحب د فکر په اړه باندې د هغو د ژوند د زغل په اړه باندې موږ سره خپل نظر شریک کړي. جی سر جی. داسې ده افسر جانه چې ټول ناول خو د ډاکټر خورشید علم صاحب په جدایۍ باندې ډېر خفه، مطلب دا دی چې یو داسې شخصیت و چې سیلف میډ سړی و، ډېر محنت یې کړی و، په خپله نظریه، په خپله عقیده، په خپل سوچ، په خپل فکر ډېر ټینګ ولاړ و. د دې سره سره د هغه قامي سوچ هم ډېر مثبت او تر آخري دمه پورې همغه یو و. د دې نه علاوه د هغه ترقي پسندي او د هغه کوم انسان دوستي چې وه هغه هم د کتو ما کتلی دی. هغه خاص کر په قامي تحریک کې د هغه کردار ډېر مثبت و. ځینې خلک چې د آخري عمر ته راورسي نو هغه لږ ګډوډ شي، مازغه هم خراب شي، یا په مشرانو پسې کنځلې کوي یا په کشرانو پسې کوي، داسې مازغه وخوځي. ما کتلي دي ډېر داسې خلک چې هغوی بیا د خپل مرام خلاف لګیا شي. خورشید علم صاحب یو قدم یو ګام هم داسې نه دی اوچت کړی. البته داسې ده چې د وفات نه مخکې یو کتاب یې لیکلی چې د مرګ نه مخکې زه ملګري خبرول غواړم او ډېر باریک نکاتو په هغې کې او ډېر حساس ذهن پیداوار و. هغه کتاب یې د کتو دی. د دې نه علاوه د ده سره چې زما څومره سفرونه شوي دي، خاص کر د افغانستان سفر چې مونږ کوم یو ځای کړی دی، د دې نه پس مونږ چې کله په مختلفو ادبي او سماجي غونډو کې ملاقاتونه شوي دي، ما ټول عمر کتلي چې ډېر په استقامت ټول خلک اوري، د هغې نه پس بیا خپله خبره کوي. نو داسې شخصیتونه ډېر کم پیدا کېږي. د ډاکټر خورشید علم غوندې مستقل مزاجه، د هغه غوندې په خپله لار ټینګ ولاړ، د هغه غوندې ایغ نیغ، د هغه غوندې سوچا، د هغه غوندې صادق بني آدم خدای خبر که مونږ بل پیدا کړو. مونږ یې په دې آخري عمر کې خدمت ونه کړی شو. پکار دا ده چې مونږ یې ډېر خدمت کړی دی. الله دې هغه جان ډېر ښایسته کړي او الله تعالی دې پاتې شونو له ډېر صبر ورکړي. نور د هغه بدل مونږ نشو پیدا کولی. ډېره زیاته مننه کوم عباسین صاحب. څنګه چې عباسین صاحب وایي دا زما د خپلو سترګو لیدلی حال دی. زما تربیت هم په یو شکل یا په بل شکل د هغو په لاس کې شوی دی، د هغو په غېږ کې شوی دی. مستقل مزاجي یا کنسسټنسي یقینا چې دا به څوک د ډاکټر دا نه زده کوي. عباسین صاحب ما ته دا هم یاد دي چې کله به هغه په کلي کې و لیلونی کې، نو هغه به باقاعده زمونږ د لوی جومات مولي صاحب ته چې کله د جمعې ورځ به راتله نو ده به ورته فون وکړو چې سبا مولي صاحب زما التجا دا ده چې سبا به زه د خلکو ته واعظ و نصیحت کوم. نو هغه به جومات ته لاړ او یقینا چې هغه چې به هلته کومه خبره کوله بیا هغه خبره به یې د خپلې ټولنې سره چې څنګه تړله نو هغه هم د کتو خبره وه. هغه هر څه موږ په خپله لیدلي دي. زموږ ډېر محترم پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال صاحب څوک چې د هغو داسې نږدې ملګری دی چاته چې موږ پي ټي بن یو قسمه زیات وخت یو ځای تېر کړی دی، بهر دنیا کې هم یو ځای پاتې شوي دي او دلته هم هغو په ډېرو سفرونو کې ناستو ولاړو کې یو ځای ډېر نږدې وخت تېر کړی دی. یاسین اقبال صاحب به اورو چې هغو د ډاکټر په اړه باندې څه وایي. جی سر. ډاکټر خورشید علم صاحب چې و نو هغه که د چا په مرګ باندې په خپل ژوند کې زه ډېر خفه شوی یم نو هغه په هغه دوه درېو تنو کې و او د هغې وجه دا وه چې د هغه کوم کور سره تعلق و نو د هغه والد صاحب چې و نو هغه د سوات د والي صاحب مشیر و او په سوات کې د ازادۍ سوچ، د جمهوریت سوچ د خورشید علم صاحب چې د کور نه راوتی دی. سرنزیب خان چې و هغه د هغه مشر ورور و او ډېر لیډینګ فګر و. نو یو خوا یې
بغاوت کړی دی د مطلق الانانیت نه او ورسره خپل پروفیشن کې دی هغه داسې مقام ته رسولی دی چې د اصول هم یو نمونه وه د لیډي ریډینګ هسپتال نه چې د استعفا ورکوله نو هغه هم د اصولو په بنیاد ورکړې وه او د منټ او د انصاف دپاره یې ورکړې وه او زمونږ لومبی آی سی یو چې ده په دې صوبه کې نو هغه هم خورشید عالم صاحب جوړه کړې وه د هغه د لاس ده او ډېر اخلاصي ورکرو د رحمان کې اخري 20 کاله تقریبا هغه په انستیزیا کې تیر کړي دي د کارډیالوجي چې څومره انستیزیا وه دا به ده کوله نو ما ته به ټلیفون وکوي زه در روان یم نو ډېر ناوخته به شو ناوخته به راته ور وډبوم نو ما به ورته وایم ډاکټر صاحب دروغ دی خلک ستا نه زده کوي نو هغه به ما ته وایي نه که خبر مې درته وکړه نو ته به راته ووایي چې ټیک دې وکړو نو ما به ورته وایي ښه څه دې کولو وی یو ماشوم یې اپریشن کړی او هغه نشه ته تله نه او زه د کارډیالوجي وارډ په فرش باندې ناست وم نو رحمان صاحب راته ډېرې خبرې مو کړې چې ډاکټر صاحب په ځمکه باندې بد ښکاري وی ما ورته ویل چې که زه په ځمکه نه وی ناست نو د دې ماشوم یې پلار ډېر غریب و هغه د کورسۍ سړی نشه بوتلی نو وی چې زه په ځمکه ناست وم نو هغه راغی ما یې په اوږه لاس کېښودو او وی که زه هغه ماشوم یې ان ټایم نه وی رسېدلی نو به نن نه وه نو دومره اخلاص سره هغه نوکري کړې ده شپې یې روڼ کړي دي مریضانو ته او د دغې حد نشته بل خوا طرف ته چې سیاسي کومه خبره ده سیاسي لحاظ سره هغه د باچا خان بابا یو لیونی و او باچا خان بابا به ورته ویم لیونی او بې انتها مینو پې او د سیول نافرمانۍ په زمانه کې د بولټ فار بولټ دا جرنل به هغه د انګلینډ نه ایستو او ورسره چې کومه محترمه بیبي وه هغې به د سکاټلینډ نه او د یو ځای نه او د بل ځای نه هغه په پوسټ باندې لیږو چې په هغې پابندۍ هم وي د سکرین رساله چې وه هغه هم خورشید عالم صاحب د انګلینډ نه ایستې ده بیا جیلونه هم ډېر خوړلي دي په آرمي کې چې څومره وخت تېر کړی دی آخري مورچې ته د غیرت چغه رسولې ده نو د اجمل بابا هم ډېر لوی مین او سرنزیب خان چې کله د یو ضد د وجې پارټي پرېښوده خو خورشید عالم صاحب اگر چې د هغه شاګرد و خو هغه تر اخري ساه پورې خپله نظریه باندې او په خپله پښتو باندې ولاړ سړی و پښتو سره بې کچه مینه وه او زما دا خوش قسمتي وه چې ما ته ډېر څه زده کړه کړې ده په خپل وخت کې ما سره به اوږدې اوږدې ناستې کولې د مرګ نه مخکې یو څو ټکي او a few words before death نو د دې دواړو کتابونو سریزې ورله ما لیکلې وې او ما ته به ووایي چې یاره دا به راله ته ولیکې نو ما ورته زه دومره اوزګار نه یم نو چې کتابونه یې راله راکړل نو چې کله سریزه پې ما ولیکله د رښتیا او موسم نو ما پسې راغی ما ته وی ډېر بد مې کړي دي چې په تا مې دا سریزه لیکلې ده مې ولې وی خلک ستا هغه سریزه ګوري نو ما کتاب نه ګوري نو ډېر لکه ما سره ډېر اوپن و او ډېرې زده کړې دي مونږ کړي دي خدای پاک دې هغه جهان ښایسته کړي او خدای پاک دې په پښتنو کې او پاکستانیانو کې هغه رنګ کوالټیز پیدا کړي چې د میرټ انصاف ازادۍ جمهوریت او د دغې میدانونو کې موږ مخکې لاړ شو او دا زه بیا دې خلکو ته وایم چې د ځان نه د پیرنګي راکړې شوې د غلامۍ سوچ وباسئ او دا اوس مونږ خبره وکړه چې رولرز د هغه خلکو حاکمان د هغه خلکو چې د ټوپک په زور تاسو قبضه کړي چې ته په ووټ باندې خلک منتخب کړي نو هغه خادمان او دې معاشره کې چې تر څو ایلیټیزم شته نو معاشري ترقي نشي کولی پکار دي چې موږ جمهوریت د یورپ اغوستی دی نو موږ د یورپ کې چې کوم هغې پولیټیشن هم ووټ غواړي زما لیډر که نن ماته وایي چې زه د خلکو نه ووټ غواړم زه به هر څه کوم نو یورپیان ولې د خلکو نه ووټ نه غواړي خو هغې یو یونیفارم سوشل سروسز پرووایډ کوي
او معاشري له خدمت کوي نو په هغې ووټلي. نو د خورشید عالم صاحب او د دې ټولو مشرانو چې دا کم سوچ و چې په دې قوم کې د جمهوریت مخې ته راشي، د قوم کې د برابري راشي، انساني عظمت ترې رامخکې شي، د کرسۍ په وجه د قدر نه د خدمت په وجه د قدر وي، نو دا د هغه پیغام دی. اجمل خټک بابا هم دقه پیغام ورکو او خورشید عالم صاحب هم دقه پیغام ورکو، د باچا خان بابا هم دغه پیغام او خبره به ختمه په دې کومه چې د باچا خان بابا نه خورشید عالم صاحب یو ورځ تپوس وکړو. باچا خان بابا په جیل کې او ملاقات له ورله تللی و. نو ورته ویل چې بابا دا غلامي څه شی دی؟ هغه ورته وی زه په جیل کې یم خو چې ریشه وایم نو نه یریږم. د دې مطلب دا دی چې زه آزاد یم او ته بهرې او که ریشه وای او یریږي د دې مطلب دا دی چې ته غلام یې. نو زموږ ټول قوم دپاره دا یو لیسن دی چې د دغه مشرانو یادونه مونږ کوو. نو د دې نه ښکلې خبره دا ده چې د هغې کوم سوچ او کوم فکر او کوم ارمان یم په هغې لار باندې مونږ یو 2 قدم مخکې لاړ شو نو زموږ معاشره به جوړه شي. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله راته اوسئ یاسین اقبال صاحب. یقینا چې ډېره بشپړه خبره یې وکړه. د هغو د مستقل مزاجۍ یوه خبره زما ذهن کې هم دا راځي چې که د قام خبرې نو په آرمای کې چې زه کله د هغو پوښتنې لاړم او هلته مونږ د پارټۍ خبره کوله نو ما داسې لږ وویل چې ډاکټر د هغه وینا چې څه دي نو ټیک دي. یعنې هغه په آخر وخت کې هم دا وایي چې کله به د پارټۍ داسې خبره نه کوي. بل طرف ته زما د کور والا اوس دغه اپنډکس اپریشن و نو ما ته یې وایي چې ما د نشوې ډاکټر دا راکړه. یعنې دومره هغو په خپل پروفیشن کې هم کمیټډ و چې تر آخر وخته پورې هغو خپل هغه پروفیشن مخکې وړی دی. یعنې خپل د نوکرۍ سره هم هغو دومره لکه مستقل مزاجه پاتې شوي. ډېر محترم فاروق شاه صاحب زمونږ د دغه نننۍ غونډې صدارت هم دې وکړئ. دیو به راسره خپل اخري یو څو ټکي شریک کړي. جی فاروق شاه صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. دوی دواړو ښه په ډیټیل د هغه باره کې خبرې وکړې. ما هغه د خپل پروفیشن وجې پېژندو، ما ورسره ذاتي پېژندګلو نه وه. نو ما دی چې د رحمان په ټیم کې و دی د انستیزیا مشر دی و. نو زموږ څه ملګري هلته وو نو هغوی به ما ته د ذکر کوه. نو زه د هغه د پروفیشنل چې کوم کمپټنس و د هغې نه ډېر زیات امپرس وم. ما ته د نورې کیسو پته نه وه. نو زه ډاکټر یاسین مازدیګر کښېنو دلته فزیک ډپارټمنټ کې دی به هم راتلو. نو تعارف مې ورسره د ډاکټر یاسین د وجې وشو په فزیک ډپارټمنټ کې او د پولیټیکل اکټیویټیز او دا نورې خبرې ما ته رستو پته ولګېده چې دی خو په دې کې هم هغه دی. نو داسې مونږ ته اوس داسې مشران داسې خلک پکار دي بلکې دا ینګ هلکان چې کوم دي چې هغه خپل پروفیشن کې هم ایکسلنټ. د بهر هم ډېرې نوکرۍ کړې، د انګلینډ نه سبق ویلی بیا هم هلته نوکر و، دی بیا سعودي عرب کې د هسپتالونو مشر پاتې شوی دی او د غټو غټو هاسپټلز وړې وړې خبرې نه. نو دی پروفیشنلی ډېر کمپټنټ سړی و. ما چې کله د پولیټیکل کیریئر نه د ډاکټر یاسین خبر کوم بله چې د سره ډېر زیات ګپ و چې دی به اوزګارو ډاکټر صاحب له به راتلو دلته به ناست و. نو زه به هم ناست وم، پېژندګلو مې ورسره پېژندو مې مخکې نه پېژندګلو مې ورسره د ډاکټر یاسین د وجې جوړه شوه. نو چې بیا یې ما هغه پولیټیکل کیریئر وکتو نو د داسې کمټمنټ خلک موږ سره اوس نشته. دې سړي کې پروفیشنل کمټمنټ هم او دې سړي کې پولیټیکل کمټمنټ هم و د خپل قام دپاره د خپلو خلکو دپاره چې ده څه وی دی په خپله خبره د آخري ورځ دپاره پورې ولاړ بلکل آخري ورځ. او بل دا ده چې دې سړي چې څومره قربانۍ کړې دي د خپل قام دپاره پروفیشن یو طرف ته پرېږدی د پولیټیکل کیسو کې چې زه دې څومره پېژنم او ډاکټر صاحب او اجمل خټک صاحب دوی ټول یوه ډله وه. نو موږ خو پکې وروستو والی یو. نو دوی نه چې موږ څومره خبرې واورېدې دې سړي باره کې نو دا پروفیشنل کمپټنس نه وایي، زه په خپله خبر یم. خو چې ده دا پولیټیکل کمټمنټ نه خبر شوم نو رښتیا د سړی ډېر لوی سړی و او د ټول قام ته پکار ده چې د ډېر عزت وکړی شي او ده پسې دعاګانې وکړی شي چې الله به دې بخي. ده ډېر هانسټلی خپل پروفیشن هم او خپل پولیټیکل کمټمنټ آخري ورځې پورې دا ورسره محنت کړی دی. یقینا خورشید عالم صاحب ډېر لوی سړی و او الله دلته لوی لوی جنتونه نصیب کړي. امین امین. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کومه. متل دی وایي چې سل دې ومره یو دې مه مره. یقینا چې موږ په دې باندې باوري وو چې ډاکټر خورشید عالم غوندې فکرونه مري نه
د هغو فکر، د هغو لیکلي کتابونه، د هغو سوچ هغه تل تر تله ژوندي ساتي. ډېر ژر به موږ دغه یوه هڅه کوو چې د دوی د فن، فکر او شخصیت په اړه یوه غټه غونډه را جوړه کړو. هغې کې به دغه مشران وي، نور خلک به هم وي. تر دې دمه زمونږ دغه نننۍ وړه شانتې غونډه د ډاکټر دا په اړه باندې پای ته رسي. افسر افغان ته اجازت راکوئ. د الله په امان.